ډیر انتهایی معذرت غواړم د بیا د بیت می منسوب نه کوي خو مجبور یم چې کم سړی د بل خور ته غلط نظر کړی دی د لور او د خور لاول نمبر شکار شوی دی کده د بل خور او لور ته لاس ورارتلې د خبر نه دی لیکن د خور او لور چې کم دي د تم بل چا لاس ورارتلې دی دا واقعیت راغلی دي لکه یو ځای کې نوم یې نارم یو ځای کې دقه شانته واقع راغلی وه دغه شان واقع راغلی انتهایی معذرت غواړم ګورې انتهایی معذرت غواړم د سکول د چپړاسي سره دوالکانو خبره کړې وه چې زمونږ دپاره یو مسلمانه خور دلته ایساره که هغه ایساره کړه ودلته یو کس ورغی خپل حاجت پوره دویم چې کله ورغی څنګه چې ورنوت کمرې ته هغې خپله خور وه خور ته څه وایي بېغیرته ته م راځه که نه وایي بغیرت ته م راځه زما ورونو یاد ترئ امام شافعي چې کوم خبره کړې وه خبره رښتیا ده ګورې قرآن پای دلالت کوي امام شافعي دا ویلي وو کله چې ته پردی خور ته لاس ورارتې کله ته پردی خور او لور ته په غلط نظر کې دا په تا قرض دی دا به ستا نه یو ځل اخیستلی کېږي ستا به یوه سترګه جاړې او بله به خاندي دا به دنه لال اخلي او دلیل په هغې باندې موجود دی د قرآن کریم آیات مریم رضی اللہ عنہ دا عیسیٰ علیہ السلام مور بی بی دا غی چکر معشوم پیداش عیسیٰ علیہ السلام دا خود غی خپل کرامتو بے پلار پیداشے وا کدے چی اغا مور پخپل غی کی رواس و قوم تراول فاتت به قومها تحمله مریم خپل زی عیسیٰ علیہ السلام پغی کی اغسل قوم تراول قوم چې کله ولیدل چې دیو خاوند نشته دی خامخا زړه ته غلط فکر راځي چې دی به نعوذ بالله چېرته بدکاري کړي قوم سوی یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه ای خور د هارون ستا مور خو بدکاره ښځه نه وه ستا پلار خو زناکار نه و تا څنګه غلط کار کړی دی دې آیات باندې غور وکئ فکر وکئ علما لیکي وایي دې آیات ته معلومیږي چې د مخکې نه دا خبره مشهوره ده چې کم مور او پلار غلط وي کم مور او پلار زناکار وي د هغې بچي به هم زناکار وي ځکه یې ورته ویل مریم ستا پلار خو ډېر ښه سړی و ستا مور خو هم ډېره ښه ښځه وه ستا پلار او مور خو زناکار نه و تا څنګه غلط کار کړی هر چې هغې خو خبره غلطه وه مریم خو پاکه وه خو هغې کې دا خبره مشهوره وه چې مور او پلار کله غلطي نو بچی هم غلط وي د امام شافعي ځکه وایي چې دا په تا قرض دی دا قرض به ستا نه یو پیر اخلي زما ورونو سوال درته کوم په خپل بچو رحم وکئ په خپلو خویندو باندې رحم وکئ بل خور او مور مه بې عزته کوئ بله خور او مور ته غلط نظر مه کوئ ستا خور او مور هغې ته بیا خلک غلط نظر کوي مجال نشته دی الله ډېر غیرتي ذات دی ګورئ الله ډېر غیرتي ذات دی زه بار بار وایم په خپل مؤمن بنده باندې ډېر غیرت کوي خو چې کله بنده بې غیرته شي که نه نو الله په بې غیرتو باندې غیرت نه کوي ته غیرت ځان کې پیدا کا د چا مجال نشته دی چا کې جرت نشته دی چې ستا خور ته پورته وګوري چا مجال نشته چې ستا خور ته لاس ورارتی سوال نه پیدا کېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویل چې لاره کې کېنئ نو د لارې حق به ادا کوئ سره غض البصر نظر به ښکته ساتئ دویم وکف الاذى ضرري شی چې کوم دی هغه به لرې کوئ د لارې نه والامر ورد السلام سلام به واپس کوئ د خلکو والامر بالمعروف والنهي عن المنکر امر بالمعروف نهي عن المنکر چې کوم دی دا به کوئ امام بخاري دا حدیث نقل کړی دریم حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي